الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. اسلام د ژوند بشپړ نظام د اسلامي عقیدې اهمیت. عقیده د دین اساس بنسټ او د اسلام لومړی رکن تشکیلوي. دا ځکه چې کچېرې دین په صحیحو بنسټونو ټینګ شي الله ته د قبول وړوي. البته که عقیده فاسده او له اضطراب سره مخامخ وي نو د انسان ټول اعمال به فاسد او د الله په وړاندې غیر مقبول وي. کوم انسان چې اسلامي عقیده نه لري او خپل خالق نه پیژني په نړۍ کې به د ړندو په څېر ژوند ترسره کوي. هغه به په دې نه پوهېږي چې د څه شي لپاره پیدا شوی، په همدې توګه د خپل ژوند په رازونو به نه پوهېږي. قرآن هم په همدې هکله داسې فرمایي: والذین کفروا یأکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لهم. کومو خلکو چې د کفر لاره انتخاب کړې ده دوی خوراک او څښاک کوي د څارو په څېر او په پای کې جهنم د دوی د استوګنې ځای دی. په همدې توګه د توحید د علم مثال د زړه ده. که زړه روغ وي نو ټول بدن به جوړي. هغه څوک چې الله تعالی نه پیژني، نه د ژوند هدف او نه د ژوند وروستی پړاو آخرت، نه حلال پیژني نه حرام، دغسې انسان زناور او له زناورو بتري. همدغه حقیقت د یو مثال په توګه څرګندوو. یو پردي باغ ته یو شخص راوستل څه، هلته یې میوې او نور خوراکي توکي تر سترګو شول. دغه شخص د باغ مالک هم ونه پیژاند او نه یې د هغه لارښوونو ته پام وکړ. د مالک له اجازې پرته یې هلته تصرفات پیل کړل. یو ونه له بیخه باسي، بله کري، نه ګټوره ونه پیژني او نه مضره، مګر د ده په خلاف بل شخص باغ ته راوستل سي. نو هر څه د مخه د باغ د څښتن سره او د هغه اوامر یې وپېژندل، د باغ د څښتن د لارښوونو سره سمې په تصرفاتو پیل وکړل. ګټورې او مضرې ونې وپېژندلې او په همدې توګه د دغه مثال په رڼا کې الله تعالی د ځمکې څښتن او پیغمبران د الله تعالی استازي او آسماني کتابونه د الله تعالی احکامات او پیغامونه دي چې ښه او بد، حلال او حرام پکې په ګوته شوي. مؤمن مسلمان هغه ده چې خپل خالق پیژني او د لارښوونو سره سمې چلیږي. د ده په خلاف کافر هغه څوک ده چې نه خپل خالق پیژني، نه د ژوند مقصد او نه منزل او نه ښه او نه بد او نه حلال او نه حرام. په خپل سر کارونه کوي، د الله تعالی او دغه د پیغمبرانو څخه په مخالفت او دښمنۍ لاس پورې کوي. د اسلامي عقیدې زده کړه له خوړو، اوبو او هوا څخه هم زیاته مهمه ده، ځکه چې د خوړو د نشتوالي له کبله به د یو شخص ژوند پای ته ورسیږي، مګر د عقیدې د خلافتیا له امله به اخروي ژوند تباه او برباد او تل به په دوزخ کې پروت وي. څوک چې خپل خالق ونه پیژني هغه به د رانده په څېر په نړۍ کې ژوند کوي، نه به پوهېږي چې د څه شي په خاطر پیدا شوی او د ځمکې په مخې د پیدایښت موخه څه وه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.